اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب وضع الماء عند الخلا. چې یو څوک تللی دی هغه بولو ته یو ځای دی راولاړېږي اوبه ورته راوړي، هغه هلته ورته مخکیي کومک ورسره کوي. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل داخل الخلاء فوضعت ما اكشرش وله دي رسولات وضوءا وبدا وداسه وضوء څوک وبدا وداسه. ورسته چې د خدای رسول راوتی قال من وضع چای چې دی آزاده وبه نو په اخبره د خدای رسول ته اخبار وسو بل چا ورته ول چې چای شي دی. عبد الله بن عباس چې دا ورته وله نو د څو ویله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم فقهه خدای دې پوکه په دین په دین. طالبانو دلته ډیر ضروری خوندور شایسته باسونه دي. اول باس طالبانو دلته دغه زده که چې استعانت په غیر که چیرې سړی یو چاته ووایي چې ما ته اوبه راوه د څاڅه یا د ودې څه دا استعانت په غیر په اتفاق جایز دی. او که یو سړی ورته وایي چې ما ته دا اوبه راتوی که زما زه اودس تازه کوم دا اختلاف پکښې دی پر مبتابه دام جایز دی بلا کراهیت. دریم چې زما اندامونه هم ته رامږه مخ مې ته راپرېوه لاسم ته پر تېر که پر لاسو باندې هم ته لاس تېر که پر پښو هم ته لاس تېر که دغه بیا چې دی په دغه کې که عذر نه و په اتفاق مکروه دی. که عذر نه و څوک مکروه دی په اتفاق. که عذر و باره خو نه وسه هغه و درته راځي چې هغه په بعضې اوقاتو کې د سړي اودس پر چا لازمي کېږي او دی تازه کولی نشي پل جنو باره خو بیا خود هغه اندامونه دا خارج مختار هغه ونیوې مصفه و هغه خو تېر شو. اوس بله خبره دا ده طالبانو دا مضمونو ته ګوري. اوله خبره یو څوک یو چاته په خولو ووایي یو کشر ته چې ته ورڅه خدمت وکړه هغه یې وکړي په دې کې یقیني فضیلت شته. خو که دی په دغه پوس یې د هغه چې هغه نه ورته وایي دی په دې پوس یې چې زه دا کار وکړم دغه ملا ته یا دا استاذ ته یا دغه مشر ته راحت حاصلېږي دا تر مخکې هم افضل دی چې خپل پر ځای خپل پر چې وی کې هغه څوک دی هغه ته هم افضل دی. هغه تر هغه هم افضل دی چې هغه ده ورته ویلي وي چې زه ورته ورته دا کار وکړه ته وکړې هم افضل دی. په دې خبره نشته خو دغه چې ته زما په طبیعت پوه شې چې په دغه ده ته راحت حاصلېږي چې خپل پر سر دا خدمت وکړې دا په طریقه دا تر هغه بل ډېر افضل دی. یاره ویاستمه دا ځای ته نو کوي پام وکړئ. خو شیخ الاسلام وایي دغه چې چا ته راحت په دغه رقم رسېږي عقل ورسره غواړي. ډېر انسانان هغه چې وایي دا چا ته رسېږي خو دغه عقل نو باره نه وي. وایي ډېر زر داسې پېښ شي موږ په ماجت نه نوځو دی وایي داسې نه وي چې دا څپلې د دې استاذ دغه غلا کړي هغه یو غل غلا نه کړي قرار څپلې وي چې په یو خاص ځای کې کښېږي باره نه وروسته بیا منتظر دی نو استاذ خبر کړي. استاد راوځي هغه راولاړ شي 3-4 منټه ګرځي دی په ماجد کې ناست یا ترې په حجره کې ناست دی ناست هغه 3-4-5 منټه هغه پسې ګرځي څپلې جنوري کې دی دا خبره هم نه ورکړي. دا ګورې عقل ورسره غواړي دا نو بیا عقل دی. دا بیا عقل دی چې دی وایي چې څه د پاتې پټ کې چورې نو خو شپږ دقیقې دي بیا زه وګرځولم 5 منټه دې زه وګرځولم. ګورئ دغه چې خپل پر سر خدمت وکړي دا خو اولاد دی ډېر اولاد دی موږ خو دا غواړي چې عقل ورسره غواړي چې هغه ته نو یې کښېني. اوس بعضې خلک د خلکو دا ګمان دی لکه زموږ د خلکو اصطلاح راغلې ده چې ما ته دا خوند راکړي چې ته زما سره روغبړ وکړې زما لاسونه رامچ کړې نو ما ته ښه خوند راکړي.
نو دغه ته په دې پوه شوې چې دغه خدا خوښه ده د ته راحت حاصلېږي خوند ورکوي چې زه لاس ورمچ کړم نو زه ورځم روغبړ ورسره کوم لاس ورمچوم نو دغه ځای ته باره ونه ګوري چې زه په څنګه ځای کې ولاړ یم زه په جلسه کې ولاړ یم هغه مخلوق دی هغه رش دی اکثره ته نو راځغلی په مابین کې ما دا اوس ما ته راته ګورې عقل پکار دی دا ځای نه دی دغه نو کې مشکل دی په دې ځای کې عقل پکار دا خو راولاړ سو ادب د طالب سو اوس بیا ادب د استاد دلته راوختې دا ډېر خوندور د استاد ادب دا دی چې ته دلاسایي باید ورکړي دلاسایي باید طالب ته ورکړي چې شاباس دا دې ښه کار وکړي شاباس دا دې ښه کار وکړي یو هوښیار سړی وا خادم سړی ګورې دا چې ورته ووایي داسې نه کېږي چې هغه خپل دغه یې وبولي هغه بلکې دا یې بولي چې هر څه خدمت ته وکړي هر څه کار ته زما وکړي هر څه وکړي بس زه ستا دپاره هېڅ نه بولم بس خپل حق یې بولم که سر ته داسې یې چې که دیالو که عیالو که سته یې که ورور دې دي که یا قریبان دې ګرد چې خدمت کوي بس شیخ الاسلام وایي دا لکه دا اوس د پیرانو په نامه د پیرانو په نامه مریدان یې داسې کړي چې هر څه خدمت یې وکړي دی خپل حق بولي دلاسایي څه کوي چې ورکړي هغه دغه چې بالکل هغه دا خو یقیني نه ورکوي هغه بیخي نه ورته وایي بلکې خپل حق یې بولي که کمزوري یې کړې وه هغه ګناهکاره بولي بد کار یې بولي دا طالبانو غلطه خبره ده طالب سره خو هغه افضل د استاد ادب دا خو په دې ادب کې چې ورته وایي ښه کار دې وکړي دا هغه دم دی چې ورته ویل ولاړ دا خو غواړي خو تر ټولو ښه دا ده چې د آخرت د دنیا دپاره پاتې شي د خدای رسول دعا ورته وکړه اللهم اعلم نو دا دې وکړي استاد دې داسې وکړي چې هغه سړي ته دې څوک وکړي طالب ته دې دعا وکړي دعا نو باره داسې شوله چې د اوس د دنیا دپاره هم شوه د آخرت دپاره هم شوه تر یوم القیامه پورې ده او دغه چې ورته وایي دغسې اصول افزایي دا خو بیخي د ادب سره د استاد بیخي دا دې لکه یو په اعتبار د هوښیاري او د پوهې لکه لازمي هغه داسې دی چې هغه داسې نه چې ته یې بولې بس هو خود بې وکړي یا څنګه یا ورته کور دې ودان یا دغه چې کور ودان خو لا دعا شو دغه ښه کار دې وکړي خادم سړی یې کینې ښه سړی پر ما ګران یې ګوره دا دې وروکې خو لیکن ښه یې دا ده چې دعا ورته وکړي دا بیا د چا ادب شو هغه د استاد ادب شو خپل حق یې مه بوله باره طالبان دغه یو قسم د تکبره څه پیدا کېږي ما ته ولاړ شې زه نه به ته باټ واخلم خوشحاله شم یا ته زما خدمت وکړې زه نه باره په دې باندې خوشحاله شم چې دې زما خدمت کړي بس خدای پاک دې وکړي چې په دغه ځای باندې مو سر خلاصي یو دغه دې طالبانو دا خلک دا زموږ خو د سبقه سره کار دی دغه ځای ورته چې سره جلا کړي موږ یو مفتي ته وایو چې هلته ونسه وکړه چې کړی موږ یې شی نه بولو هغه موږ غرضونه پکښې دي خو ځکه د زما خدمت نه دی کړی هغه د خدای خدمت کړی دی یعنې د خدای د دین خدمت یې کړی دی مخلوق خدمت یې کړی دی نو ته څنګه دا ورته وایې چې ورته زه ورته همداسې نو کې لا زور وکړه مطلب هم پکښې دا نو کې کوښښ وکړه ته خو د خدای د مسله لیکې د الله دپاره یې لیکې یو شی لیکې د خدای دپاره لیکې نو هغه زما نه دی چې زما خدمت نه پر ما باندې چا یو امر لازم دی چې زما شاید مې غواړي تا را وکړي یوه خبره لا نشته هغه دا شیان هغه داسې فرق لري والله سبحانه اعلم